همیشه خپل د لاس ګټلې خوره. د حلال روزي ګوله ډېره زیاته شیریني او په دې کې ډېر خوند او سکون او آرام پروت وي. د حلال کسب نه دی، دا شریعت او اسلام ډېر ستایلی دی. همیشه په کسب باندې مه شرمېږئ، په حلال کار په حلال روزي باندې یا د روزي په ګټلو چې کوم اسباب دي په دې باندې مه شرمېږئ. ستا لپاره د روزي د ګټلو لپاره چې کوم اسباب الله مهیا کړي دي، هر سبب چې هغه ستا او ستا د بچیانو د رزق یو سبب ګرځي، د دې قدر وکړه، په شرمېږه مه. که په وشرمېدلې بیا به د دنیا یو خوار او ذلیل کس ستاسې جوړېږي. دا بعض کسان نه دي، خاص کر دا نوي ماډرنه بعض ځوانان دا په خوارۍ باندې شرمېږي، دا په کاروبار شرمېږي، دا په روزګار شرمېږي، دا په مزدورۍ شرمېږي. سهار د 10 بجو بیدي چې راوځي پیکۍ واړوه یوې خوا ته سپین کالي واغونده، پر یوه روپۍ باندې قدرت نه ده. د کور ټول انسانان د ده ولاس ته تم وي، دی په کاروبارو په روزګارو په مزدورۍ باندې شرمېږي، بیرته خالي جیب را روان دي، دا ټول کور ناامیده پاتې. زه دې کسان ته وایم، خاص کر ځوانان ته وایم، دا نوي ماډرن ځوانان خو دا په مزدورۍ شرمېږي، دا په لیړۍ شرمېږي، دا په روزانه باندې شرمېږي، دا په بیلچه باندې شرمېږي. دا کسان دا په موچیګرت یا بل خواري باندې دا کسان شرمېږي. حلال کسب او حلال روزي چې اسلام څومره ستایلې ده، حتی چې دا عبادت ګرځولی دی، ته په شرمېږې. نن دا بعض ځوانان وي دي ټوله ورځ په ګلیانو او د بل پر دوکانو په ناست په تېره سي. دا ته بیا د مځکې غټ لوپر دغه سړی ځینې جوړ سي چې خپل روزګار نه لري، چې سړی د روزګار دا ورته وایي ته ما وګوره، ته دا خواري وګوره، زه دونې ذلیله یم لا یزبله. حلال روزګار او حلال کسب چې په هر څومره ضلالت باندې کېږي، دا ضلالت نه دی، دا غیرت دی. د بل د جیبو، د بل د کورو، د بل د لاس د تمې څخه د تا راژغورې راګرځې دي، دا عین عزت دی. دا ضلالت د کومې خوا دی؟ ته دا ضلالت بولې؟ دا ضلالت نه بولې چې ته د بل په کوڅو کې ګرځې. کوچنیان هم اخر ملنډې در باندې وي، د کور انسانان هم د ټولو بد درسه کېږي چې یار دا څونه لوپر سړی دی، یوه روپۍ کور ته نه راوړي. دا عزت دی، دا غیرت دی چې ته لاس تناکې کې د بل په مزدورۍ باندې. دا عزت او غیرت دی چې ته خپل خوله توی کې د بل په مزدورۍ باندې. دا عزت او سراسر عزت دی دا چې ته د بل په مزدورۍ باندې ځان ستړی کې، کالي دې په خولو باندې لانده سي او بیا بیرته خپله ګټلې مزدوري کور ته راوړې، د کور انسانان در باندې راټول سي، در دې عبادت نسته او در دې ښه عزت نسته. وظیفه رزق په تلاش باندې په مزدورۍ باندې شرمېږي. تاسو وګورئ انبیا علیه الصلاة والسلام د مځکې د سر لویه هستي داره، د مخلوقات کې در ټولو عظیم مخلوق دغه انبیا دی، در ټولو عزتمن و غیرتمن دغه انبیا دی. لیکن دا انبیا هر نبی خپل کسب کوي، دا په کسب نه شرمېدل. دې نه انبیاو ته الله سبحانه وتعالی د حلال روزي د تلاش حکم کړی دی. که چیرې په دې کې عزت وایي چې سړی آرام شي، د بل وجیب ته تمه وکړي، د بل ولاس ته تمه وکړي، نو الله به انبیاو ته ویل چې تاسو خالي دعوت کوئ، پیسې او ګټلې او روزي دا نور خلک درته راوړي. لیکن الله سبحانه وتعالی انبیاو ته وایي، انبیاو ته الله سبحانه وتعالی دا حکم کوي چې تاسو خپل حلال رزق کوئ، خپل حلال کسب کوئ. تاسو وګورئ انبیاو کې حضرت ادریس علیه الصلاة والسلام د سلایي کار کوي، خیاطي یې کول. موږ ځوانان خو اوس په خیاطي شرمېږي. دا د عظیم هستی ادریس علیه الصلاة والسلام چې د الله ستر نبی دی، د الله ستر مخلوقات څخه یو مخلوق دی، هغه د سلایي کار کوي، هغه خیاطي کوي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام د کپړو کاروبار کوي. موسی علیه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالی دته د حلال روزي د پاره الله سبحانه وتعالی موسی علیه الصلاة والسلام ته شپنی د بل رمای کتل. تاسو په قرآن عظیم شان کې دا واقعه علماء اوس نه دا اورېدلې. او آدم علیه الصلاة والسلام د زراعت کار کوي. زموږ حبیب صلی الله تعالی علیه وسلم چې د مځکې پر سر د دې ستره هستي نه دا تجارت هم کړی،
دې رمې هم کتلې لیکن دې په کاروبار نه شرمېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت حضرت مقدار بن اوس رضی الله عنه دا روایت نقل کړ دی چې الله سبحانه وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان د پاره در ټولو حلال او خوږه ډوډۍ هغه ده چې په خپل لاس یې وګټي او بیا یې وخوري. دا در ټولو حلال آن تر دې چې په خپل کار او پر روزګار کې دوکه ونه کړي، غلا ونه کړي یا بل داسې فراډ ونه کړي. د دې د خپل لاس ګټلې چې کوم ده دا در ټولو زیات برکتمنه او خوږه ګوله ده. بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی هغه کس چې د خپل کسب او پیشې څخه خوراک کوي، د خپل لاس د مزدورۍ څخه خوراک کوي، الله سبحانه وتعالی دا کس د ځان لپاره محبوب جوړوي. دا کس الله سبحانه وتعالی د ځان لپاره محبوب جوړوي. نن زموږ انسانان په کسب باندې شرمېږي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام ته صحابي وایي ای العمل یا ای الکسب اطیب، در ټولو بهترین کسب او خوږ کسب کم یو دی؟ یعنی در ټولو خوږه ګټلې کسب دا ګټلې ته وایي در ټولو خوږه ګټلې او خوږه پیسه او خوږ رزق کم یو دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان د خپل لاس ګټلې عمل الرجل بيده، په خپل لاس باندې چې کوم شی ګټلی دا د ټولو بهتر دی. بل روایت کې راځي هغه کس چې بل چاته سوال کوي لاس نیسي در هغه دا ښه دی چې سړی ځنګله ته ولاړ سي، ساراو بیبانو ریګو ته ولاړ سي او د بوټو یو غټ بار په خپل اوږو راوړي، په دغه په بازار کې خرڅ کړي، په دې پیسو باندې خپل بچان ته خوراکه راوړي، دا در هغه په هزار وار باندې ښه دی چې دی بل چاته لاس نیسي. دا زموږ بعض انسانان نه دي، دا په حلال روزي باندې شرمېږي، دا په مزدوري شرمېږي، ټول عمر به پر ده باندې په لوپرۍ باندې تېر سي، پیکۍ دورې واړه او پیکۍ دورې واړه، پر دې دوکان کښېنه پر دې دوکان کښېنه. هر څوک چې راځي د هغه په جیب کې دې تمه وي، د هغه په لاس کې دې تمه وي چې دا به یو بوتل راکړي، دا به یو فلانکی راکړي، یا په کوڅو کې خلک ستاسې په تکلیف وي، انسانان درسې په تکلیف وي. د دې کور ګېر ته کښېنه په موبایل اخته سه، د دې کور ګېر ته کښېنه په موبایل اخته سه، دلته دورې په کوڅه کې تېر سي، دلته دورې په کوڅه کې تېر سي، انسانان ټول څه په تکلیف. دا د بې عزتي ژوند دی، دا والله که عزت دی، دا د ټولو بې عزتي دا شی دی. انسان په خپل غیرت او عزت نه پوهېږي، در دې بې غیرته او بې عزته هېڅوک نشته چې د ده ورځ او قیمتي وخت په ټوله په ګلیانو کې پر تېر سي، یا د بل په دوکانو د بل پر تړو پر تېر سي. دا نو بیا همیشه یا د بل په جیب کې تمه وي، یا د بل ولاس ته تمه وي، یا یو غل و ډاکو راهزن بیا د دغه کسانو سره جوړېږي. خپل اولاد ته د حلال روزي حکم وکړه، خپل اولاد ته د حلال روزي فضیلت بیان کړه. دا د شرم کار نه دی چې سړی په خپل لاس باندې ګټي او بیا یې خوري، دا د ټولو عزتمند سړی. هغه د ټولو بې غیرته او ذلیله او بې عزته سړی دا دی چې همیشه په خپل حلال روزي او روزانه او مزدورۍ باندې شرمېږي، د بل وجیب ته تمه وي، خود به بیا یا د پلاره پیسې غلا کوي، یا به د مور غلا کوي، د مور پلار داسې غلا کوي، بیا د همسایګانو کور ته وراوړي، بیا د کلیوالو کورو ته وراوړي. اخر د زمانې یو غټ ټاکو یو غټ غل د دغه سړي سره جوړېږي. ګورې واورئ د حلال روزي ګټل دا عبادت دی، دا یو فریضه ده د الله د لورې پر تا ایښودل شوې ده. حدیث کې هم راځي طلب کسب الحلال فریضة بعد الفرائض، د نور فریضو نه وروسته دا هم پر تا باندې یو ذمه داري ده، یو فریضه ده، ته به کوې. هغه سپین ږیري تاسو نه لیدلي چې خپل لاسونه یې تڼاکې کړي؟ هغه مسافر کسان تاسو نه دي لیدلي چې په بار ملکو کې ګرځي او خولې ته وي، یا د بل ډامپرې چلي، یا د بل روزانې کوي، هغه په ځان باندې هغه درته ښه ځوانان، یا که ته د هغه ښه ځوان یې هغه درته کمزوري دي، که ته در هغه ډېر ښه ځوان یې هغه نه شرمېږي، هغه په کلو کلو مسافرۍ پر ځان باندې وړي، خو خپل پلار او مور او خوندې او اولاد یې په عزت کښېنولي. درته بې غیرته او بې عزته نشته، ته خو آرام ګرځې په مځکه باندې او دا د ځان لپاره عزت بولې. ستا ښځه هم د بل کور څخه فقر راوړي، ستا ماشومان هم د بل پر کورو باندې ګرځي، عام تر دې چې د کالو صابون هم د بل چا په خواص باندې راوړي. دا ته غیرت بولې، دا ته عزت بولې؟ دا عزت او غیرت نه دی.